درنو کډوالو کوم چې دا وخت په سند ایالت او کراچۍ ښار کې زموږ د افغان کډوالو اکثره پیور کارت درلودونکي د پولیسو د خوا څخه نیول کېدله چې برای ما پر دې اړوند باندې یو ویډیو کلیپ هم جوړ کړی و چې پولیس وایي ستاسې کارډونه ختم دي، خو دغه خوشبختانه د پاکستان اسلامي جمهوریت د سفران د وزارت یا منسټریټ د خوا څخه دغه لیټر جاري کړل شوی دی. تاسې کولی شئ چې دغه لیټر کاپیان یې ځان ته پرنټ کړئ او تاسې خپل د ځانه سره وساتئ. که چیرې خدای نخواسته په سند یا پنجاب یا بلوچستان یا خیبر پښتونخوا کې کومه داسې مسله وي تاسې چې ستاسې کارډونه اکسپایر شوي دي خو دا د 6 میاشتو دپاره دغه توصیه شوي دي، نو تاسې دغه کاپیان یې ورښودلی شئ او بیا به انشاءالله ستاسې او د پولیسو په مابینځ کې مشکل نه راځي. او هغه کډوال چې کوم دا وخت په جیلو یا په تاڼو کې دي وکیلانو د دغه پرچې طلب کوئ، غوښتنه یې کوله. اکثرو ملګرو ماته میسجان کړي وو چې دغه پرچې که پیدا شي، نو دغه پرچې ده زه لاندې په کمنټ کې هم یږدمه، تاسې اخیستلی شئ، د هغه څخه کاپي کولی شئ او وکیلانو پورې دغه پرچې رسولی او ورښودلی شئ. نو هیله ده چې دغه عمل سرته ورسوي. مننه.